علماء وايي چې په دې میاشت کې څه خصوصیت ته چې الله پاک په رمضان نامه یې او رمضان وايي څه شي ته علماء لیکي چې رمضان د یو کاڼي نوم دی چې هغه کاڼی د جهنم په دې سر باندې پروت دی کال کې یو ځل دا سمندر چې د ټولي دنیا نه غیر چاپیر دی د په داسې موج کې راشي چې د خیال داو کی چې کزو سغواړم نو ټوله دنیا به زیر آب کم نو کال کې چې د دې موج کې راشي نو هغه کاڼی چې کوم د جهنم په سر پروت دی او علما وایي چې هغه کاڼي انداز چې دی هغه د چیلي د سر عمره دی د چیلي د سر عمره هغه کاڼی دی چې د چا رمضان نوم دی نو دې کاڼي ته الله حکم وکړي چې ته د دې سمندر دا غرور مات کا نو دا کاڼی چې ور مخامخ شي نو دا سمندر یو چس ناری کی او ختم شي او په ځای باندې کینی انداز وکړي چې کوم د سمندر غرور د چیلی د سر عمره په کاڼي ماتای هغه خدای د انسان غرور کلمح البصر نشي ماتول انسان بچي او داغه غرور بچي علما وايي چې د رمضان سره څه مناسبت دی د روزه سره وای مناسبت دا ده چې لکه څنګه کال پس د سمندر غرور الله د رمضان کاڼي په وجه باندې مات کی او ختمي کی نو په دې روزه میاشتې باندې الله د رمضان نامه دې د پاره کې خوا چې د یولس میاشتو ګناهونه په دې میاشت کې چې الله توفیق سړی ته ورکړي او منځونه او روزه په صداقت سره ونیسي نو د یولس میاشتو ګناه داسې وخوري لکه رمضان کاڼی چې د سمندر غرور خوري عزیزانو په روزه کې خوب هم په عبادت کې حسابيږي چپ ناستا هم په عبادت کې حسابيږي خوراک سکاک بے دروجه نه عبادت نه ده پروجه کې خوراک سکاک چې ده دا هم په عبادت کې حسابي اوس دا خلقو حال بچي چې کوم خلق ټول ورځ ناستي تاش کوي او وای چې روزه مشغوله یا ټول ورځ ناستي د کرکټ میچ ګوري چې روزه مشغوله یا وی سی آر لګولې او आवाज کوي چې روزه مشغوله کما روزه چې په دمتوب او کنجرتوب باندې مشغوليږي داغه روزه حشر او داغه انجام بچي د داسې مثال دی لکه خر تخلو تړي چې ماده باندې نن روزه نیولې د روزه ځان لسه کیفیت ته داغه ځان لسه خصوصیت ته داغه ځان لسه شان دی عزیزانو بیا خبره باریکه غونډه ده خدای دې وکړي چې زه تاسو ته پوه کړم د روزه په ورځ روزدار سړی چې دی هغه په نه خوراک نه سکاک نه خواهشات نفسانی پورا کولو کې خدای پاک د ځان سره مشابه کی الله خوراک نه کوي کنه که کوي ها روزه ګنګس کړي اوس خو خیر روزه دي د الله مهرباني ده نن سویم روزه ده اتما د چا خو به ومای 13 جمعه باندې ما نه سمرګرو تپوس کړو چې تا د روزه متعلق څه ونه وي نو پاغه جمعه زه دومره غوسه وم چې مال که اوس څه نو کنزل به وکړي
خواډو غږ مه کوه. دی حکومت د رویت هلال کمیټۍ میټینګ په پېښور کې مقرر کړی او پېښور کې بیا په محبت خان سے جماعت کې کینولی هغه ملیان. نو مونږ له جواب راولېږلو حکومت چې که تاسو له ګواهان راغله نو مهرباني به وکئ مونږ ته به سړي راولېږئ. نو ما ورته وویل چې ډېره ښه ده، دا خو څه د عزت خبره نه ده، خدای دې وکړي چې د ټول ملک یوه روژه شي. مختلف ځایونو نه ټلیفونونه د میاشتې د لیدو راغله او د اورمړو په میاره کې چا چې لیدلې وه نو د اورمړو د میارې نه هغې بیا پیاده راغلي دي اورمړو ته او بیا یې په اورمړو کې سوال کړی دی چې مونږ لږ د شهادت ځای ته ورسوئ مونږ میاشت ولیده. نو په سوالي ډیټسن کې د شپې 9 بجې مونږ ته راورسېد. هغه شهادت هم مونږه محبت خان صاحب جماعت ته ورولېږلو د سرکاري روټي خلاصو ته چې دام والی خو چې د ملک یوه روژه شي. نو زمونږ د دې صوبه سرحد چې پکې کم ناست وو هغې او پنجابیان په جګړه شو، پرزون یې سره وکړې. پنجابیانو ملیانو ورته وویل چې مونږ خپل روایات نه خرابوو، مونږ هر کال په دې ملک چې کوم ظلم کړی دی هغه خرابوو نه، هر کال یو ورځ پس روژه نیسو. اوس ورسره پوره څنګه ونیسو؟ نو ویلې واکاوټ یې وکړ. تاسو خدای په هغه قهر واړوه چې د هغې نه بل سخت قهر بل نه وي. واکاوټ څه معنا ده؟ او صدارت یې کولو د پاکستان د مذهبي امورو وزیر، هغه به صدارت کولو. نو پېښور ته په عمر کې چې هلال کمیټي جوړه ده نو په پېښور کې دلته میټینګ نه دی کړی. نو چې رایه وړه نو هم یې 3 دړی غول وکړه. دا د دې خلکو حال دی چې شمدید ګوان موجود او بیا په شرمونو وشرمېده. سبا شپېله میاشت چې خلقو ولیده نو الله دې دا قوم په هدایتو کې نو سبا وویل دا هغه بېدینه قوم دی، دا هغه بدمذهبه قوم دی، دا هغه د خدای نه باغي او د خدای نه لرې قوم دی چې ټول کال به د حکومت خلاف وي. ټول کال حکومت نے انچ کیتے، حکومت نے اونچ کیتے، حکومت نے انچ کیتے، په خار ته چې ورننه وکړي انچ کیتے اونچ کیتے انچ کیتے اونچ کیتے. دغه غل بخوري لګیا وي او چې اختر او روژه راشي هلکه روژه ولې نه کوې؟ حکومت اعلان نه دی کړی. حکومت ته کفره وچیچه نو حکومت کې خو اسلام شته نه، نو حکومت به اعلان د اختر او د روژې څه کوي. اوس بېنظیره نه به مونږ د روژې توقع کوو چې هغه به د روژې اعلان کوي نو بیا به مونږ چې دی روژه نیسي، یا هغه مور چې د هغه به د روژې اعلان کوي نو بیا به مونږ روژه نیسي. او په شرمونو شرمېږئ، او په شرمونو شرمېږئ. د حکومت وایي روژه نه وه، حکومت روژې نیسي کم دی. دې اټک پل نه واوړه په خدای قسم چې د روژې میاشت تا راخېږي نه. تاسو ټرای وکړئ د اټک پل نه واوړه د روژې میاشت تا خېږي نه. پنډای ته ورشه، لاهور ته ورشه، کراچۍ ته ورشه، په دغه ټول علاقه کې ګرځه د روژې میاشت نه وي. که د روژې میاشت خېږي په صوبه سرحد کې خېږي، که ګوري یا د صوبه سرحد خلک یې ګوري. نو زما عزیزانو د کوم ملک چې دا حالت بیا د روژې میاشت این پملائو علی او د اشیاء قیمتونه اسمان ته وخېجول، اوړه یې ګران. بله ورځ میټینګ کې ما د وړو د میلیونو والاو خبرې واورېدې د ډپټي کمشنر په عدالت کې
داسې چغې والي چې دا اسمان یې راغورځول. څنګه ارزان کو تباه شو غرقېږو. الله هم داسې تباه کا، داسې تباه شئ چې د ماښام نه را په ایسته تباه شي. خر به نه و خر د پاکستان په دور کې هغې د وړو میلونه جوړ کړي، کروڑپتیان او اربپتیان. دا غریب د خدای په لیونو سپو مات کی، دوی د مالدار او د میلیونو والاو نه داسې ټوکری ټوکری ورته کی او ګیر چاپېر ورته کی. ما د میلیونو والاو خبرې هغه ورځ واورې، هغه چغړبې والي که نه. ډپټي کمیشنر ورته ویل که مراو نه غورځوله بوغی ټول د ډېرو جیل تللی. نو 40 روپۍ ده که 25 روپۍ بوری څه غول په متیازو ووینځل راویې غورځوله. نو ما پکې څه ما یې غریب ننبهي خو په روپۍ روټۍ خرڅه کړه نو 3/6 فوټ کې م جیل ته واستولو او سرمایهدار اوړه ګران که دی به ولې 3/6 فوټ کې جهنم ته نه ځي. کاش چې دغسې وخت کې د خمیني غوندې اختیار زما په لاس کې وی. په خدای قسم چې ما دا میلیونو والا کیمه کړی وی او د دې غوښې ما په سپو خوړلی. ستا په پاکستان کې قانون نشته. قانون که دی غریب د پاره دی، مالدار له نشته. د 200 روپو دکاندارانې پرون نیولي دي یا 1000 روپۍ واغستې پرېښوه او یا 3/6 فوټ کې جیل ته واستول. 1000 روپۍ مال ډېر شکر دی. تاسو به هم د بې نظیرې فوټو دلته لګولی. اوس خو ملیان هم ورته ټوکری ټوکری کېږي. نن د یو ملا بیان ده ټولو ملیانو ته پکار دي چې پیپل پارټۍ کې شي او دا ډېره ښه پارټي ځکه ده چې زه یې مشیر لګولی سراج دین پوري ویلي دي. مالده لنوړی ورکړې ده ادم نور جمال کیسه ده. او چې کوم ملا لنوړی خولې ته ورسېده پاکه بیبي شوه. کوم ملا چې چا له لنوړی نه ده رسېدلې هغه له غوندې اوچت ټیټ کېږي او چې نوړی چا ته ورسېده اوس به کېږي څه. یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. بادشاہان پا بادشاہی کے ٹگانو غلدی او درویشان پا درویشی کے ٹگانو غلدی. پا جماعت کے ناست غلے تا پا خلوت کے ناست غلے سوک دمیا سے پا گدائی ناست غل دے سوک دا بادشاہ پا تخت ناست غل دے کی گی بس. او دا احساس کم خلقو ته چې و هغه په دوربین کې بیا پیدا کول ګران. اوس ځکه وایم چې ما ته دا احساس دی قسم په خدای دی چې دروغ وایم، په ایمان درته وایم چې دروغ وایم. زه چې د شپې پیکاوړې خورم نو ما سره دا احساس وي چې خدای ټولې دنیا به پیکاوړې خوړلي کوم زه یې خورم. وایي په ایمان دا شیخان وایي که نه تاسو چې د شپې روژه ماته وایي پیکاوړې خورئ یا کباب یا څه ګند بلام ځان ته ایښي که نه دا فکر هم کړی چې هلک خدای چا به پیکاوړې نه وي خوړې دا درغلي ځان یادوم. وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایمه نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمې نوم واغستو ستا. او تا خو حضرت عمر و چې غوړي والا چاروه داسې ورته وکته وې دا ډېر اعلی غوړي دي. خو زما دې د خدای په ذات قسمي که دې غوړو ته زه خوله وروړم تر هغې پورې چې تر څو راته دا پته نه وي لګېدلي چې ټول قوم غوړي خوړي دي. دا ایمان به چا مولا کې وګورئ پیر صاحب کې به وګورئ چې لوپټای په سر کړي دعا نه به مې نه وباسي لاس والا چې ګرم کې دعا نه به مې نه وباسي. په آرام کښېنه
هغه چې دوا لګېدی تا ته به لاس نه نیولی دا درنه پوښتنه کوي چې خنزیر بچیه دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي د پوډرو سوداګري که چېرته ښځې سپلای کې د سور زویه که شراب خرڅی دا پوښتنه کړې ما تا نه چې دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي چې دا ماله دې 100,000 روپۍ زکات راوړو 50,000 روپۍ زکات ترې راوړو دا د سور زویه دا دې کوم ځای نه راوړي د پوډرو سوداګر دي هغه پیسې به راوړي ورده کي چې په دې ختم وکړي پیغام یې لېږلی ده چې خدای پاک یې په خیر کامیاب کړي بیا دې خنزیر حکومت کې یو پوډري به ژوندی پرېنږدم یو پوډر ته به مانه د کروڑونو روپو کور کې واوسېږي دا دې کوم ځای نه راوړي دي نن دیکبال د غریب شورو دی د مالدار نشته هلکه نن نه 10 کاله مخکې ته د کرۍ کور کې اوسېدې اوس دې په 55 لاک بنګله په یونیورسټۍ کې واغسته دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي ولې نن نه 20 کاله مخکې دې د روټۍ برک نه لګېدو نن اربپتی ته دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي مونږ سړی وظیفې په دې جوماتونو کې خوړلي دي په دې جوماتونو کې ورشه نن اربپتیان دي مونږ هماغسې ډنډا ګولی کوو خیال باز ولی وہ हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन چاته خو دې د روټۍ درک نه لګي او د چا کور کې د چراغان جوړي ولې د ایران خمیني وګوره په مدرسه کې ناست دي په درای باندې خو چې خبر ورشي چې پلاني سړي دا چل کړی دی ورته بزنې مردار کو ایک کافر را بچې ګورې بیا یې توپې ته تړلې غړم شي بس غوښې پاس په هوا کې مارغان ورګه چې ته په یو ورځ کې 13 ورځو کې 200 د منشیاتو کاروبار کولو والا یې پانسي کړه 200 دلته یې چې ونیسي FIR دی بیا به غړنجېږي بیا به کړنجېږي بیا به صاحبه بیلیبل شي بیا به هائی کورټ شي بیا به سپریم کورټ شي د بېنظیرې حکومت به پرې راشي اعلان به وکړي چې ټول مجرمان مې معاف کړ نیغ مولی به سپین راوځي خلاص بشي مجرمان معاف کول ستا کار دی که دا د خدای کار دی خدای یو سړی مجرم کړی د بل کور یې وران کړی او ته پرې راپاسې د تا معاف کړو نو خدای به نور تاسو خرابوي که خیري ښه کېږئ به پوه شوې دغسې به کېږي دا د پړي مزدوران چې دي په لاره به ځي 25 روپۍ دیاړي به یې اغوستي پیکوړو ته به ګوري نه به شي اغوستی ټینډو ته به ګوري نه اوس بینډای ته وګوره بینډای په 10 روپۍ کیلو بینډای دا کچنال ورته وایي دي کورونو کې دا ونه کرلي په 18 روپۍ کیلو دا ټینډې نه دي دا ارمونې غوندې دا ارمونو نرخ پته وکړه سره باټینګر خو خیر ډېر اوچت شي دغسې به شي ته ګورې زړه به دې چوي اغستی دی نه شي ښځه به درته وایي چې بروا چې ساتلی دی نه شم کولم دی ولې ته پوه شو په خبره نو هره ورځ به در کې نوې نوې ستنې نه نوځي نوې نوې ستنې دا قوم د قوم خدای رانیولی دی قوم د قوم او انشاءالله نور به یې رانیسي نور به یې رانیسي تاسو به تماشې وکئ د ځان هغه ورځې در باندې راتلو والا دي چې خپلو کې به په یو بل چکونه لګوئ د بني اسرائیلو هغه عذاب به در باندې راځي چې خپلو کې به یو بل چیچئ او خپلو کې به یو بل وجنئ دا قوم د قوم خدای رانیولی قوم دی زما عزیزانو روژه په خپل ځای ډېر اوچت شی لیکن روژه یوازې دا معنا نه چې روژه دې ونیوه په رمضان کې او د رمضان کاڼی ستا د 11 میاشتو ګناه ته مخامخ شو ټول یې وسوځولې او اوس چې بیا دې څه خوښه ده هغه کوه د دې دا معنا نه ده
دے وجنا عزیزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ پاک دا اغا قوم حال نہ بدلی کہ کم قوم خپل حال پا خپل نہیں بدل کرے. ہر یو قوم با خپل حال پا خپل بدلی, اللہ بستا حال نہ بدلی. نن زمون دا ملک حال دادے چھ دا قوم خپل حال پا خپل نہ بدلی, نو نتیجہ بے صحیح, نتیجہ بے رسوائی اور ذلت بھی, شرمندگی بھئی, دا اللہ پا عظیم قہر باختی. نو اللہ دیو کی چھ زمون منز شی. عزیزانو منز کو من دا منزہ متعلق قرآن کے راغلی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. منز داری گناہ نہ سڑے بچ کے, اسنن منز گزارو گورا چھ سمرا گناہگار اللہ دے امان رہے. منزنم کئی او غلم دے, منزنم کئی دروغ جنم دے, منزنم کئی منافقم دے, منزنم کئی دبل دردم پڑکی نشتا. یوشی باندے عملو کہے پدے روجہ کی گمرہ ہو کئی چھ روجہ ماتی تکینے عام معمولی شی باندے روجہ ماتا بوس کا قجورہ اخرا والا گمرہ ہو کر چی یا اللہ کا زد اخفل روجہ ماتے دے وقت کی دا دنیا دا غریبانو سارا نشم تقسیم ہو لے چار چاہتے ہیں ورسو نو دا خو کولے شم کنا چاگی خوارا رو جماعتی نو زبام خوارا رو جماعتی دا خو کولے شم. آغا سنت باندے عملو کچی و بزرگو پا جمی کی بے جامع ہوئیستے او دا جماعت پا سہن کے بکے ناست نو مریدانو ورطوئی چی صاحب دا ولی پا دی یخنائی کے زان دا ویلی بچیا داس چل دے چی جمع دے او پا دی جمی کے بدا سی خلقی چی بسترہ دے نہیں کمبل دے نہیں یخنائی تا بناس نو زد دانشم کولے چی دا اخپلا بسترہ و کمبل پا تولی دنیا پا غریبانو تقسیم دانشم کولے نو دا خو گولے شم کنے چی دا غیغون دی یخنی زد پا زانم تیرہ کم تاسو خیال با دا غیغون دی یخنی پا زانم تیرہ نو مونگا دا پا وس کے ندی اس چی دا ملک حالت دے تراولو چی ار غریب چی دے آغا دے خنا خشی باندے رو جماعتے دا دا مونگ وس کے ندی دا چی دا چا وس کی دی آغا افطاری پاٹائے کئی روجہ خورو تا افطاری پاٹائے کئی نے سرکاری دنیا کے ہو گورا افطاری پارٹی کی و دا خلق روجہ ہی کم زینی سی نو دا چه دا چاوس کی دی اگی تی خبرم ندیا دا بادشاہ خزی دی بادشاہ خزی تچاوید خلق دلوگی مرشو ادوری جی غوری دی خوری کنا دا بازارون ڈاک ندی اس اگی پودر تا دا پتا نوا چه دا خو پا پیسو کی گی آسی خونه کی گی اگی دا خیالو چه دا پا بازارونو که دا دیری لگی دیری دیوری جی دا غورو دا پا جوڑ آسی کی ذکر چه دا بادشاہ خزا و اگی چری پا بایا خود شیخستے نو دا دے وجنا عزیزانو نیت داو کرے چه خدایا زمون ہر ادانا دا مسلمان دل شکنی مکوا او ہر ادا زمون دا سکا چه دا مسلمان دل جوئی پی کی نو دا خپل مرضیات و توفیق دے پروردگار عالم را کی او شرم پردم دے وساتی د خپل قهر او د غضب نه د پامان کې وساتي. دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. ثابت تی اللہ لرا یعنی بل سوک پدی کائنات کے قابل د تعریف نشتا
که قابل د تعریف دی نو صرف د الله ذات ځکه چې همیشه د پاره تعریف چې دی دا د حسن کی د غیر حسن تعریف څوک نه کوي د بدرنګ شي تعریف څوک نه کوي تعریف همیشه د خسته سی کی او خسته چې دی د الله نه سوا بل څوک شته نه صبغة الله ومن احسن من الله صبغه دا الله نه زیات حسین بل څوک نشته تاسو به دا وایئ چې الله چې هر څومره حسین دی او موږ لیدلی نه دی په دې دنیا کې تاسو وګورئ څومره حسین حسین څیزونه دي په دې سپرلي کې وګوره بار مېرو ته چې وځې په دې ځمکې د پاسه داسې د ګلونو څادرې غوړېدلې وي چې عقل ورته حیران شي انسانانو کې وګوره دومره ښایسته انسان به وي چې عقل ورته حیران شي نو حسن خو په غیر الله کې هم شته انسان وګوره ډېر حسین او جمیل وي الله نه دی او ښایسته وي داسې په دې کائنات کې نور اشیا وه عزیزانو دلته د راز خبره دا ده چې هر شی چې ښایسته وګورئ دا ښایستوالی د دې شي بذات ښایستوالی نه دی بلکې دا د الله د حسن یو جلک دی چې د ده په مخ کې ایښی ما په خبرو پوهېږئ